محشر چې اولګي اول به زه د قبر نه راپاسم، بیا ابوبکر صدیق، بیا عمر فاروق رضی الله عنهما، دی دواړه به ما سره وي، مونږ به جنت البقیع ته ورشو، مخامخ چې کومه مقبره ده هغه مړي به م راپاسي، هغه به مونږ سره جمع شي، بیا به مونږ انتظار کو د مکه کې چې کوم مړي دي هغه به راشي، به راپاسي. نو د حرمینو په منځ کې به الله مونږ جمع کی، هغې به د هغې طرفه مونږ د دې طرفه، او الله به د حرمینو په منځ کې مونږ جمع کی، ټول مونږ به هغې ته انتظار کو. نو قیامت کې به زه اول راپاسم په ورځ د محشر، بیا به ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهما دا راپاسی، او بیا به د جنت البقیع صحابه کرام راپاسی. په میدان محشر کې هم د تبوک مقوله که دا اوس چې کم دلته د آیاتونه شروع د تبوک د غزا په باره کې و چې کم تېنه پاتې شوي، د تبوک موقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم تیارې کو د تبوک د غزا دپاره. وی عثمان رضی الله تعالی عنه راغې او وی 1000 دینار دی په لستوڼي کې راغستی و، په لستوڼي کې 1000 دینار په لستوڼي کې راوړل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې ورګزار کړل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږې ته ورګزار کړل. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې راواغستل، هغې ته یې کتل، وی فرمیل وی ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، وی 2 ځله دا کلمه وویله چې د نن نه پخوا به عثمان ته الله هیڅ نه وی، هیڅ به ورته نه وی. مطلب دا چې کو لکه دی نور نفلي صدقات نه کوي که نه، نو د ده دپاره دا صدقه پوره ده چې صرف اپله فرض عبادتونه کوي او کو نفلي صدقات صدقې نه ورکوي. نو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، عثمان چې د نن نه پخوا څه کوي رضی الله تعالی عنه، وی الله به ورته هیڅ نه وی، هیڅ به ورته الله نه وی. نو دا زیری پی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې وورول. صحابه کرامو ته وی هغه دی جنتی صحابي ناست دی، وی دا پوری جنتی دی. صحابي وی زر عالمه عثمان رضی الله تعالی عنہ ته اشاره کړې وه، وی ما داسې ونیو، نبی علیه السلام ته مې وی دی یادی، وی نبی علیه السلام راته وی چې دی یادوم، دا جنتی صحابي دی. بار بار به ورته وی عثمانه تا باندې به شهادت راځي، خو ډېره ګرانه مرحله به وي، صبر به کوئ، صبر به کوئ، ته به شهید کیږي، ته زما د امت شهیدی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې په دی باندې زیری وورول. حسن او حسین وی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، وی دا حسن او حسین دا به د نوجوانانو سردارانی په جنت کې، دا به د هغې سردارانی حسن او حسین. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم روان، نو یو نوسی په دې اوږو ناس، نبی علیه السلام روان دی، نو اپلې نه ورته چا غږ وکړو، وی نعم المرکبو، وی ډېر ښکلي سورلي دي مونتې دا لکه د نبی علیه السلام نوسي ته وی نعم المرکبو، وی ډېره ښکلي سورلي دی نه ده مونتې، څوک په اس سورلي کوي، څوک په اوښ کوي، وی نعم المرکبو، ته په امام الانبیا په اوږو ناسې نه وی ډېر ښکلي سورلي دي مونتې. نو نبی علیه السلام ورته وی نعم الراکب هو، نه یوازې مرکب نه دی ښکلی، راکب هم ډېر ښکلی دی، دا په ما چې سور دی نو دا هم ډېر ښکلی دی، دې اوږو باندې به یې ناست و ګرځول به. نو صحابه کرامو له الله یو شان ورکړی و. نو دې آیاتي مبارکه کې رب العالمین د صحابه کرامو شان بیانوي. والسابقون الاولون، اغا سبقت کون کی مخکنی